بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ زموږ ته آنلاین زده کړو د اتمې هفتې مربوطه انټرپت مضمون باندې بحث کوو. نو انټرپت ډېره جالبه موضوع ده. هیله ده چې زیات پام ورته وکړو. په کمپیوټر کې زیاته استفاده وړ ده. په نن ورځ کې چې موږ او تاسو وینو په کمپیوټر کې چې زیات پرمختګونه راغلي، مطلب د پروسیسر په برخه کې پروسیسر چې څومره مصروف ساتلی دي هغه برکت انټرپت دی. راځو موضوع ته داخليږو. لومړی چې راځو په دې ویډیو کې چې موږ او تاسو شامله مواد راځو وایي چې هغه چې زموږ موضوع به تر ټولو غټه موضوع مو انټرپت ده. راځو اول به انټرپت وپېژنو، یعنې د انټرپت پېژندنه. انټرپت که چېرې موږ او تاسو په لنډ ډول داسې وپېژنو، انټرپت په لنډ ډول داسې ویلی سو چې خپله د پروسیسر کې چې کوم پروسیس یا عملیه سرته رسېږي هغه ته مداخله کول یا د هغه په منځ کې ورلوېدل، یو بل کار په هغه وخت کې اجرا کېدل. وګورئ هر کار چې مثال که انسان کار کوي، که پروسیسر هغه یو کار کوي، خو که چېرې پر یوه کار مصروف اوسي، یعنې مطلب دا په دې وخت کې که دی پر یوه کار مصروف اوسي هغه کار ډېر سلو اوسي، نو په دې وخت کې پروسیسر کولی شي چې دویم کار هم وکړي. نو په دې وجه باندې انټرپت چې کوي پروسیسر ته مداخله کوي. راځو وروسته یې ښه په جزئیات وایو، خو دا یو لنډه خبره ما پر انټرپت باندې وکړه. د انټرپت څخه وروسته به دا ووایو چې انټرپت څنګه کار کوي. انټرپت ووایو چې انټرپت په کوم ډول کار کوي، د پروسیسر ته مثال څنګه یو مداخله کوي یا د پروسیسر د یو بل کار په منځ کې څنګه ورلوېږي. پر دې به بحث وکړو. په درېیم مرحله کې به موږ او تاسو مثال پر انټرپت باندې داسې بحث وکړو. اوس ګورئ چې مثال ځینې هدایت دي. هدایت څخه اصلي مطلب د پروګرام دی. هر پروګرام د هدایت څخه جوړ دی. اوس مثال د هدایت چې دی بغیر له انټرپت څنګه مخ ته ځي او له انټرپت څخه یو ځای د انټرپت څخه سره یو ځای څنګه مخ ته ځي. پر دې به بحث وکړو. د هغه نه وروسته به د انټرپت ډولونه ووایي. انټرپت مختلف ډولونه لري. پر هغه ډولو به هم بحث وکړو. مثال د انټرپت چې دی مثال خپل د استعمال له مخې دی په څو ډولو باندې ویشل شوی دی، چې مثال ځینې انټرپتونه دي چې د هارډویر د خوا څخه مرسته کوي، ځینې د سافټویر د خوا څخه ځینې دي. هغه به ټوله په جزئیاتو وروسته وایي. وروسته بیا موږ وایي ځینې انټرپتونه په ګروپي ډول یا مولټیپل انټرپت، چې مثال د یو انټرپت پر ځای باندې څو انټرپټس واقع کېږي. پر هغه به هم بحث وکړو. نو اوس په اخر کې یو څو موضوعګانو ته اشاره کوم. د کانټینټس په برخه کې انټرپت ډېره مهم موضوع ده. هیله ده چې پام مو زیات ورته وکړئ. انټرپت که چېرې موږ او تاسو په خپله پښتو کې په ساده ډول باندې معنا کړو، معنا یې دا ده چې د یو کار په منځ کې ورلوېدل. زه تاسو ته په ډېر لنډ ډول باندې وایم. تاسو مثال یو څوک په سیم کې ناست دی مطالعه کوي. که چېرې تاسو ورسئ هغه مطالعه مثال پر یوه موضوع کوي، تاسو ورسئ د ده د مطالعې په منځ کې یو بله موضوع راچوئ، نو دا ستاسو مطلب دا دی چې د مطالعې په منځ کې ورولې دی، دا خپله یو انټرپت دی. که چېرې تاسو راواخلئ انټرپت په ساده ژبه په ځینې ډکشنریانو کې سرچ کړئ. تر ټولو مهمه ډکشنري د ویکیپیډیا ده، په هغه کې سرچ کړئ. یو د کمپیوټر په برخه کې انټرپت یو همداسې په ساده ډول. نو زه پښتو تاسو ته ساده دا وایم چې اول خو مداخلې ته وایي انټرپت، مداخله کول، یو بل کار ته مداخله کول، او بل هم دا چې په منځ کې ورلوېدل. دا هم د انټرپت یو ډېره ساده معنا ده. نو راځو دا موضوعات مثال دا تاسو سره په یاد کې وساتئ چې د انټرپت ډېر لنډ معناوې دي: مداخله او د یو کار په منځ کې ورلوېدل. ښه، راځو مخته ځو. په مثال اول موږ تاسو په انټرپت وپېژنو. نو راځو انټرپت پېژنو. ډېره ساده موضوع ده، ډېره ساده تعریف ولیکلی دی. نو راځو لومړی دا وایو چې انټرپت خپله څه ته وایي. انټرپت وایي هغه میکانیزم چې د کمپیوټر د کمپوننټس یا د یو برخې له خوا څخه لکه میموري یا آی او د هغه موډ د خوا څخه چې د پروسیس و نارمل حالت ته چې شي وسي انټرپت یا مداخله وسي. ډېر اسانه و تعریف دی. یعنی چې د پروسیسر
و نارمل حالت ته، یعنی په دې معنی لنډ بیا مو هغه طریقه چې د هغه په واسطه باندې د کمپیوټر پروسیسر ته مداخله وشي او د پروسیسر څخه وغوښتل شي چې یو بل کار اجرا کړي، یا هم د پروسیس یا د هغه پروسیس د جریان په حال کې د هغه عادي یا نارمل حالت ته مداخله یا په منځ کې ورلوېدنه وشي، تر څو له پروسیسر څخه غوښتنه وشي، یعنی ریکویسټ یا غوښتنه د پروسیسر څخه وشي تر څو یو خاصه وظیفه اجرا کړي. په داسې حال کې مثال پروسیسر په یوه کار مصروف وي، خو د هغه د کوم کار چې اجرا کېږي هغه یو نارمل پروسیس وي، نو نارمل پروسیس ته مداخله وشي او د مداخلې په صورت کې د پروسیسر څخه وغوښتل شي چې یو بل خاص کار اجرا کړي. راځو دوم تعریف یې موجود دی، ډېر ښایسته تعریف. دوم موضوع کې داسې ویلي دي چې انټرپت یو سیګنال دی، داسې سیګنال چې پروسیسر ته استول کېږي چې همدا اوسنی جاري پروسیس چې کې انټرپت کې، یعنی مداخله ورته وشي. خپله انټرپت چې دی یو سیګنال په توګه باندې پروسیسر ته استول کېږي تر څو چې همدا اوسنی پروسیس ته مداخله وکړي. نو د مداخلې په صورت کې موږ او تاسو مخکې مو ویل چې مداخله به چونکې په داسې صورت کې چې د پروسیسر څخه غوښتل کېږي چې یو بل خاص کار اجرا کړي، یعنی دی به اوسنی پروسیس یعنی کرنټ پروسیس په جریان لري او دته به چی کېږي مداخله کېږي پروسیس ته، په داسې حال کې چې د یو بل سپیسیفیک اکشنز غوښتنه به ورسره کېږي. راځو بلې موضوع ته چې دا انټرپت کېدای شي چې د هارډویر او یا هم د سافټویر له خوا څخه ورته رامنځته شي. هارډویر ډیوایسونه لکه کیبورډ، ماوس او مثال ټچ سکرینونه دي، همداسې نور مثال کېدای شي چې پرنټر هم پکې راشي. او سافټویر پروګرامونه ځینې مثال موږ تاسو مثال ورکولی شو په وینډوز کې ایونټس دي، په جاوا کې هم همدا ایونټسونه دي، که چېرې موږ تاسو ورسره بلد یې په هغې کار وکړو. ډېر ښایسته انټرپټ کې په وینډوز کې خپله جوړ دي ځینې ایونټونه هغه چې موږ تاسو روزمره کار ځینې خو په ګراوند کې رن کېږي، او په جاوا کې موږ او تاسو کولی شو د ایونټس په نامه جلا برخه موږ تاسو لرو چې د ایونټس په نامه په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو انټرپټ رامنځته کړو. نو اوس راځو یو ساده مثال درکوم. په دې مثال کې به داسې ووایو چې که چیرې موږ او تاسو وغواړو چې پروسیسر ته یو انټرپټ وړاندې شي، نو پروسیسر ته چې هر انټرپټ وړاندې کېږي هغه د یو کنټرولر په واسطه باندې کنټرولېږي. یعنې انټرپټ داسې هم نه دی چې موږ او تاسو وایو چې په ساده ډول پروسیسر ته وړاندې کېږي، داسې هم نه دی او نه هم کېدای شي، ځکه چې بیا د پروسیسر هر انټرپټ هم باید چې پروسیسر ته وړاندې نه شي، ځکه چې پروسیسر د کمپیوټر مرکزیت دی. لکه مثال په ځینو زیاتو برخو کې موږ او تاسو وایو، هغه مثال په پوهنتون کې موږ تاسو وایو، که په ښوونځي کې وایو، که د هېواد په کچه وایو، که په هر ځای کې مرکزیت ته باید چې هر مشکل هم ونه وړل شي. خو بیا هم د پرمختګ دپاره یا مثال د پروسیس د زیاتولو یا د افیشنسي یا د مؤثریت د زیاتولو لپاره نو موږ او تاسو ضرورت لرو چې ځینې مداخلې مرکز ته واستول شي. نو اوس راځو پر دې بحث کوو. مثال موږ او تاسو وایو چې موږ یو اول چې دی په دې ځای کې د ځینې ډیوایسو او د پروسیسر ترمنځ هغه ډیوایسونه چې انټرپټ پروسیسر ته وړاندې کوي، ګور تاسو ګورئ کیبورډ دی، یو اس بي ده او همدا ډول ټایمر دی یا هم ساعت دی. نو که چیرې دوی غواړي چې انټرپټ وړاندې کړي و پروسیسر ته، نو دوی ضرورت لري چې د دوی د هر انټرپټ یا مداخله د یو کنټرولر څخه چې سي تېره سي. نو راځم د قلم رنګ بدلوم ځکه چې سور رنګ زیات سو. نو بیا هم وایو مثال هر اوس مثال دا ټوله هر څه چې انټرپټ وړاندې کوي دا ټوله هارډویر برخې دي، که کیبورډ که یو اس بي او که ټایمر دي. دا انټرپټونه به لومړی د یوه لاین له لارې، هغه لاین مثال ځینې وقف سوي لاینونه چې خاص انټرپټ سیګنالونه پکې لیږدول کېږي، هغه سیګنالونه به انټرپټ کنټرولر څخه تېرېږي. نو انټرپټ کنټرولر ته چې ورشي، انټرپټ کنټرولر بیا دا وظیفه لري چې دا انټرپټونه وګوري چې آیا انټرپټ د کوم ډیوایس د خوا څخه وړاندې شوی دی. بیا وروسته د هر ډیوایس ځان ته یو انټرپټ ریکویسټ برخه لري، یعنی
هر ډیوایس به ځان ته یو خاص نمبر د انټرپټ ولري. په داسې حالت کې که چیرې دوه ډیوایسونه یا دوې آلې انټرپټ نمبرونه یا هغه سره یو شانتي، نو کنټرولر ته دا وظیفه په غاړه لري چې دلته چې شوي کې یو ایرور رامنځته کړي. موږ او تاسو کې لیدلي په ځینې وختو کې مثال موږ تاسو ته په کمپیوټر کې مثال که چیرې موږ ځینې موس ورته وتل کړو یا کیبورډ یا د نیټورک ځینې برخې دې ورته وتل کړو، موږ او تاسو ته کمپیوټر یو ایرور راکړي چې همدا شان یو پورټ یا یو نمبر د استفاده کېدو په وخت کې دی. ښه مثال دا دی که موږ او تاسو ګورو د ورچوال ماشین په رن کولو کې په ځینې وختو کې که چیرې موږ او تاسو دوه ورچوال ماشین چلو یا د ورچوال ماشین تر څنګ موږ او تاسو د ورچوال ماشین تر څنګ زمپ یا ومپ که تاسو مثال ځینې فرعي سرورونه استفاده کړي، په هغه وخت کې دا دواړه سرورونه ځینې وختونه په ټکر کې راځي، ځکه چې د دې دا د انټرپټ نمبرونو سره یو شانتي. نو کنټرولر ته دا وظیفه لري چې تاسو ته څه درکوي، ریجکشن یا جواب درکوي، چې تاسو دا مشکل حل کړئ. نو وروسته چې کله انټرپټ کنټرولر دا انټرپټ چې پروسس کې انټرپټ د عملي کېدو وړ وي، نو وروسته هماغه انټرپټ چې پروسیسر ته وړاندې کوي. پروسیسر ته چې وړاندې کوي، نو پروسیسر چې کله په بل وظیفه باندې مصروف وي، مثال هغه وظیفه هم چې یو برخې ته سپاري کار ته، بل انټرپټ چې هغه انټرپټ راپورته کوي. په داسې حال کې بیا هم په لنډ ټکي وایم ځینې برخې ستاسو سکیپوم تر څو چې ویډیو اوږده نه شي. بیا هم په لنډ ټکي داسې درته وایم چې هر انټرپټ چې پروسیسر ته وړاندې کېږي، د پروسیسر ته د وړاندې کېدو څخه د مخې باید چې هغه انټرپټ څه تر یو کنټرولر تېر شي. یعنې ضرورت شته چې په دې وخت کې دغه انټرپټ چې تر یو کنټرول تېر شي، تر کنټرول وروسته بیا وکتل شي چې همدا انټرپټ پروسیسر ته د وړاندې کېدو دی که نه دی. نو وروسته راځو بیا هم یو موضوع ته زه اشاره کوم چې زموږ په ژبه کې د انټرپټ تعریف درته کوم. مثال په ساده چې ما تاسو ته مخکې مو وویله چې د انټرپټ معنا دا چې په منځ کې ولوېدل یا مداخله کول، چې مثال په هره ژبه کې مختلف معنا لري. کېدای شي په دري کې جلا معنا ولري، فارسي کې جلا، خو پښتو کې ما دا معنا تر راستلې ده چې په منځ کې ولوېدل یا مداخله کول. نو هغه مثال په عادي ژوند کې جلا معنا لري، په هره برخه جلا لري، خو په کمپیوټر کې ځان ته معنا لري. نو پر هغه موږ تاسو بحث وکړئ چې انټرپټ په کمپیوټر کې مطلب دا دی چې د پروسیسر اوسنی پروسیس چې د اجرا په حال کې په هغه منځ کې مداخله کول او یو بل پروسیس ورکول چې تر څو هغه پروسیس اجرا کړي. راځو دویم موضوع ته. مثال ښه اوس رالو ډېر ښایسته موضوع ته، هیله ده چې پام ورته ولرئ. نو د انټرپټ اصلي هدف اوس موږ تاسو تر یو حده پورې روښانه کېږي. موږ تاسو ته وایي انټرپټ که څوک وایي چې انټرپټ ولې رامنځته شوی دی، ډېره ښایسته موضوع ده، توجه مو غواړم. نو په دې ځای کې وایي انټرپټ په اساسي ډول د دې لپاره جوړ شوی دی چې تر څو د پروسیس مؤثریت زیات شي. لکه څنګه ګوره پروسیسر کار دا دی چې پروسیس کوي. پروسیس په دې ځای کې موضوع ګوره د پروسیسینګ د پروسیسینګ هغه موضوع هغه پروسیس چې تر جریان لاندې د همدې پروسیس مؤثریت زیاتوالی، افیشنسي مؤثریت، چې دا مؤثریت د پروسیس زیات شي. ګوره دا معلومیږي چې په هره برخه کې چې مؤثریت یا د ګټه زیاته شي، په دې ځای کې معلومیږي چې مرکزي رول زیات. نو زموږ او ستاسو په کمپیوټر کې مرکزي رول د چا دی؟ د پروسیسر دی. ډېره توجه مهمه ده، مرکزي رول د پروسیسر دی. نو دلته چې افیشنسي د پروسیسینګ زیاته شي یا امپروف، هم زیاتوالی هم اصلاحوالی پکې راشي، هم دواړه صحیح دي. انټرپټ د چی لپاره جوړ شوی دی؟ دې لپاره جوړ شوی دی چې د پروسیسینګ په مؤثریت کې اصلاحوالی یا ډیروالی رامنځته شي. دا خو معلومداره ده چې کله په پروسیس کې مؤثریت رامنځته شي، هغه اصلاح شي، نو دا معنا ورکوي چې پروسیس مثال دی که یو پروسیس کې دا پر دوه او درې چیز کېږي رامنځته. نو ډېره ښایستې نکتې ته اشاره کړې ده. پام وي چې پروسیس هم مؤثریت زیاتېږي هم اصلاح کېږي.
نو دا تر ټولو غوره جواب دی. که چا سوال وکړي چې انټرپټ ولې رامنځته شوی دی نو تاسو کولی شئ ډېر ښایسته جواب ورکړئ په دې ځای کې. اوس راځو دې موضوع ته اشاره کوو. نو په دې ځای کې چې انټرپټ ولې رامنځته شوی دی او مثال زیاته استفاده شته نو موږ تاسو کولی شئ چې ووایو چې انټرپټ په دې خاطر رامنځته شوی دی چې ایکسټرنل ډیوایسز یا هغه ډیوایسونه چې کمپیوټر ته وصل کېږي لکه کیبورډ دی، ماوس دی، پرنټر دی، همداسې نور دا ډیوایسونه پروسیسر ته زیات کمزوري دي، سلوور یعنی چې دی زیات کمزوري دي. چونکې موږ تاسو وایو پروسیسر ته سپیډ 100 چنده لاس چنده پېژدي ضعیفه دی. حتی داسې پروسیسرونه راځي چې کیبورډ او موس 100 چنده مثال د دې سپیډ چې دی ورته کم دی، حتی په زرهاو راځي. نو په داسې حال کې چې مثال که چیرې موږ تاسو غواړو پرنټ وکړو، د پرنټ په صورت کې که چیرې د پروسیسر سپیډ زیات وي، پروسیسر خپل کار په 100 ثانیې کې کوي، خو پرنټر امکان لري په ځینو حالات کې په دقیقو وخت ونیسي، په ساعتو وخت ونیسي. نو دا په داسې وخت کې د پروسیسر مسؤلیت له منځه ځي چې پروسیسر ورته آیډیل یا بیکاره سي. آیډیل په دې معنا چې کله هماغه کار سرته رسېږي په هغه وخت کار تر پای ته رسېدو پورې پروسیسر ورته څه شي ورته ویټ یا انتظار وي. نو دا چې دا انتظار پروسیسر نه کړي نو د دې انتظار د لمنځه وړلو لپاره انټرپټ د ټولو ښایسته موضوع ده. نو اوس راځو خپل مثال د پرنټر مثال د پروسیسر او د پرنټر ترمنځ کوم مثال چې مو ویل هغه مثال یو څه زیات تشریح کوو. اوس ترانسفرینګ اف ډاټا یعنې د ډاټا استول یا تبدیلونه و پرنټر ته. اوس که موږ تاسو غواړو چې یو معلومات یا ډاټا پرنټ کو د پرنټر په واسطه باندې نو دغه انسټرکشن یا هدایات چې مثال تر پرنټر پورې پروسیسر استوي. نو کله چې دا ټوله پروسیسر مکمله کی ډاټا آماده سوله دې ته چې مثال پرنټر ته وسپاري نو په دې حال کې پروسیسر څه کوي؟ رایټ کوي. رایټ په دې معنا چې باندنی محیط ته معلومات یا انسټرکشن باسي. نو کله چې د رایټ اپریشن چیز ولا پیل سوله نو دوی د خپل معلومات چې کی باندنی محیط ته چې مثال هغه ګورل تر مرتسو مثال د پرنټر دی. کله چې پرنټر ته د هدایت استوي نو تاسو چې پرنټر خپل کار سرته رسوي نو پروسیسر ضرورت دی چې دی باید چې شي وقفه ولري، یعنی ماست پیوز یعنی ولاړ وي تر هغو پورې. نو دا شته دا خپل د بیکاره پاتې کېدو یو لامل دی. تر څو چې پرنټر دا ټوله معلومات کېچوي، دا ټوله معلومات په ځان کې کېچاپس یعنی اخلي، تر هغو پورې به پروسیسر ورته بیکاره وي؟ نه، دا خو حل لاره نه ده. نو حل لاره شته، بیا هم راځو انټرپټ شته، حل لاره ده. نو بلې موضوع ته راځو اشاره کوو، نو انټرپټ. که چیرې انټرپټ موجود نه و، یعنی که په داسې حال کې انټرپټ موجود نه و نو پروسیسر دا به شوي ویری ویسټفول یوز اف د پروسیسر، یعنی د پروسیسر د استعمال زیاته ضایع به رامنځته شوې وله. ځکه دا مثال ګوره اوس تر ډېره پورې ټول ته روښانه دی. ځکه موږ ته وایي چې پروسیسر چې کله یو کار کوي هغه کار اوس د مثال د پرنټر مثال به بیا وایي. کله چې پرنټر د پروسیسر انسټرکشن کېچاپس کې یا ترلاسه کوي، صحیح دی، په دې وخت کې پرنټر د معلومات ټوله د پروسیس ترلاسه کوي نو پرنټر هغه خو بیا دی په هارډ باندې ډاټا باندې د سافټ څخه و هارډ ته په ورکو باندې چاپي. یعنی تاسو فکر وکړئ که چیرې دا کې د یو ډاټا واخلي انسټرکشن واخلي هغه ډاټا 800 یا 1000 څپې ګورئ په دې منځ کې مثال که چیرې د 1000 څپې مثال په دا منځ کې د 1500 څپې کې ورکې خلاص ولې نو پرنټر ضرورت لري چې بیرته چې وکړي کمپیوټر ته معلومات راواستي. نو دلته یعنی پروسیسر دا لازمه ده چې پروسیسر باید چې د پرنټر بیرته هدایاتو ترلاسه کولو ته باید چې پروسیسر انتظار وي که یا نو په دې منځ کې باید چې پروسیسر انتظار دی، پروسیسر لاړ چې خپل بل کار وکړي. که چیرې پرنټر مشکل راهسته وي هغه هم د انټرپټ په ډول باندې چې کېږي بیا پروسیسر ته راځي. یعنی په دا د انټرپټ ډېره ښایسته ځانګړتیا ده. اوس که چیرې دا وظیفه پرنټر ترسره کوي، پرنټر بیا هم مشکل ترلاسه کوي، دا مشکل بیرته پرنټر د یو انټرپټ په
صورت کې مخکې وظیفه چې ولا یو انستراکشن ورته وسپارل شو بیرته پروسیسر ایډیل یا بیکاره نه شو پاتې پروسیسر لاړ په بل کار د انټرپت په واسطه باندې یا د هارډویر یا د سافټویر په واسطه باندې یو بل انټرپت په واسطه یو بل کار مصروف شو بیا که وروسته په پرنټر کې مشکل پیښ یا ورکه خلاصي یا رنګ یا هم مثال یو بل مشکل پیښ بیرته کولای شي چې د پرنټر همدا مشکل د انټرپت په صورت باندې و پروسیسر ته راسي پروسیسر چې کیږي بیرته خپل ځان ورته سویچي همدا مشکل ته نو همدا خبر مو کول چې مثال به چې بای چې د پروسیسر ویست پول یا بې ځای مثال د وخت چیز نسی تیر نسی وت راځي په عملی ډیاګرام کې تشریح کوو دا ډیاګرام مثال ګوره که تاسو ګوري په دې ډیاګرام کې زما سم قلم به تغییر کوم په دې ډیاګرام کې کوم او تاسو ګورو دا ډیاګرام ګوري یو یوزر پروګرام رن دی د یوزر پروګرام ورته تاسو مخکې مثال چې وایي مثال د پرنٹ هغه مثال وبس کې عملی کو دا پروګرام چې اوله مرحله شروع دا پروګرام ضرورت لري چې وکي رائټ وکي رائټ معلومدار ده چې باندنی محیط چې ډاټا یا انستراکشن ایستل کیږي لکه پرنټر دی لکه په ډیسکټاپ باندې د ډاټا شودل ده همداسې مثال که ساوند کار سي هغه ټول چې کیږي رائټ کیږي د باندې محیط نو کله چې دا ډاټا غواړي چې رائټ سي نو دا چې دا به آی او پروګرام ته زی اول به آی او پروګرام دی کمانډ دی او اخر کې چې هغه انټ سي بیرته به چې کیږي دا مرحله به چې کیږي د رائټ مرحله به پای ته رسول کیږي نو په دې برخه کې اس انټرپت نه دی رامنځته شوی یعنی پروګرام په نارمل ډول باندې چې روان دی بیا وروسته کله چې د رائټ لومړی مرحله خلاص شي بیا د دویم مرحله چې سي داخل سي نو د اول مرحله د خلاصېدو څخه وګوري په دې ځای کې چې کله انټرپت فیل شو بخښه کوي انټرپت نه نارمل پروګرام فیل شو نارمل پروګرام چې تاسو پرې د سلرمه او پنځمه مرحله مثال د سٹارټ څخه تر اینډ پورې په دې وخت کې پروسیسر چې دی وایټ دی ایډیل دی یعنی چې دی بیکاره یا و انتظار دی بل وظیفه نه ترسره کوي تاسو چې دا ان سي بیا پروسیسر راځي د دوم نمبر چې کی وظیفه شروع کوي په دې ځکه کې بیا رائټ ضرورت دی نو بیا ضرورت دی چې همغه مخکنی انستراکشن اجرا شي یعنی په دې مابینځ کې چې پروسیسر چې کوم کار کوي ټول ویټ کوي انتظار کوي بیکاره او پاتې یعنی په دې وخت کې پروسیسر کوم بل کار نه اجرا کوي تر څو پورې چې همدا د یوزر پروګرام تر پای پر رسي پروسیسر بل کار ته انټرپټ کیږي نه همدا کار ته شتي یوازې همدې کار ته ولاړ دی نو تاسو په یوه چې دلته پروسیسر څومره بیکاره پاتې کیږي ځکه چې پروسیسر ماته ست ویل چې تر ایکسټرنل ډیوایسو زیات تیز دی نو په دې ځای کې ګور دا ټول چې دا چې د ایکسټرنل ډیوایس څخه استفاده کول دي نو تاسو دا موبایل چې آیا دا به فائدمن وي او که براسو بل شکل کې وایو شراب سو هم دا ټوله به د اریزر په واسطه اریز آل لینک نو اوس تاسو دا مخکنی ګراف چې دا د هغه پروګرام چې انټرپټ نه وبشکه واقع شوی دوم به هغه ګراف وشو یا تشریح وکړو چې په هغه کې انټرپټ واقع شوی خپل هغه مثال ته هغه ګراف ته ورته دی فقط چې دی انټرپټ پکې واقع شوی دی هغه یوزر پروګرام دی مثال دا یوزر پروګرام چې کی شروع کیږي کله چې د چې کی رائټ کوي د رائټ په مرحله کې هم هغه پروګرام دی رن کیږي کله چې رن نو راځو په دې ګوري اوله او دوم برخه ګوره همدغه د تیر ګراف په شکل دی اوس په دوم برخه کې هغه نور خو مو تشریح کړي په دوم برخه کې د ګور چې بیا رائټ واقع کیږي دی بیا هم د هغه آی او پروګرام څخه استفاده کوي خو دلته یو نقطه زیاته مهمه ده چې په دوم رائټ کې چې کیږي انټرپټ واقع کیږي چې واقع کیږي انټرپټ نو یعنی دا د رائټ په صورت کې د آی او پروګرام څخه هم استفاده کیږي او دلته انټرپټ هم چې کیږي واقع کیږي انټرپټ نو معلوم نه دی چې دا فقط ګراف باندې موږ ځان چې فوکوي خو انټرپټ چې کیږي واقع کیږي یعنی په دې منځ کې تاسو ګوري سی پی یو ډیره مصرفه شوی ده چې شوی ده سی پی یو زیاته مصرفه ده دراسم دا لینکونه ټول ښه راځو اوس بیا دې موضوع ته ګورو چې مثال ګوري په دې ځای کې چې کوم رائټ شوی دی په دې برخه کې سی پی یو
زیاته مصرفه نه ده. خو په دوم رایټ کې وګورئ که په دوم برخه کې موږ تاسو ګورو دلته سی پی یو زیاته مصرفه شوې ده، هم د آی او پروګرام څخه اضافه وشوه او په دې منځ کې یو انټرپټ هم واقع شو. یعنی په دې ځای کې د سی پی یو څخه اضافه استفاده هم وشوله ځکه چې سی پی یو زیات سپیډ لري. هغه مثال کې وغواړو چې یو هدایت په ډیر کم وخت کې یعنی نانو سکند او په ډیر کوچنیو د وختو په واحدو کې کار و اجرا کوي. نو په دې وخت کې ګورئ دلته سی پی یو زیاته استفاده شوله. نو دلته وګورئ یو انټرپټ واقع شو. صحیح انټرپټ واقع شو. انټرپټ ځان ته بل برخه لري چې انټرپټ هانډلر دی، دغه په واسطه باندې و اجرا کیږي. نو دا انټرپټ کېدای شي چې د ماوس د لارې د کیبورډ لارې یا هم خپل د پرینټر څخه وي. تاسو بیا به هم په جزئیات باندې پر دې بحث وکړو. په اخیری برخه کې بیا هم یو انټرپټ چې شوی دی واقع شوی دی، یعنی تر اتیر پروګرام په مثال که څه هم وخت به په د پروسر مثال که 1 ثانیه که 2 که 10 ثانیه که 15 ثانیه هماغومره وخت به نیولی، خو دوه انسترکشنه پکې اضافه اجرا شوله چې هغه دواړه څه شوله ده انټرپټ وله. نو هیله ده چې دا ګراف د ځان سره بیا وګورئ، سر باندې خلاص کړئ چې مثال هغه برخه چې انټرپټ نه وي پکې واقع شوی څومره مثال زیات مؤثر وي او هغه برخه چې انټرپټ پکې واقع شوی. راځو بلې برخې ته، مثال هغه د انسترکشن چې انټرپټ پکې واقع شوی او انټرپټ نه وي پکې واقع شوی، هغه دوه برخې به تشریح کړو. نو لومړی به پر دې باندې بحث وکړو چې انسترکشن سایکل. هر پروګرام ځان ته یو انسترکشن سایکل لري. پاکي مثال انسترکشن سایکل کې څو برخې من یو فیچ سایکل دی او بل ایگزیکیوټ سایکل دی. فیچ سایکل دا کار کوي چې د کار دی چې راخستنه وکړي، مثال د هدایاتو ځان ته راپورته کړي، او ایگزیکیوټ سایکل اجرا کړي. نو په دې ځای کې مثال په فیچ کې د چیش کې هدایت راپورته کوي او په ایگزیکیوټ سایکل کې اجرا کوي. نو راځم دا خط پرته پاکوم. نو اوس په پر دې بحث وکړو، پر دې موضوع باندې به بحث وکړو چې هغه د انسترکشن سایکل چې انټرپټ پکې موجود وي او انټرپټ پکې موجود نه وي او انټرپټ پکې موجود وي. هغه انسترکشن ګوري مثال ځینې انسترکشن سایکل دی چې پای کې انټرپټ موجود نه وي او په ځینې کې موجود وي. اوس راځو لومړی به هغه سایکل وایو چې د انسترکشن سایکل چې انټرپټ پکې موجود نه. نو که موږ تاسو پام وکړو دغه لومړی شکل ته پام وکړئ، په دې شکل کې وګورئ انټرپټ موجود نه دی. دا شکل تر هالټ پورې چې په هالټ کې پای ته رسي. لومړی چې دا انسترکشن سٹارټ شي د چیش کوي د لومړی راځي فیچ نیکسټ انسترکشن. چیش کوي کله چې هر پروګرام شروع کیږي په دې کې باید یو داسې هدایت موجود وي چې خپل هدایت چیش کې راپورته کوي. نو د چیش کې په دې کې خو په داسې حال کې کوم هدایت او اجرا نه وي، نو په دې خاطر د څه کوي د فیچ نیکسټ انسترکشن چیش کوي راتلونکي هدایت راپورته کوي د خپل په خپل باندې. نو کله چې هدایت راپورته کړل د چیش کې انسترکشن اجرا کوي. په دې ځای کې ګور کوم تاسو پام کې ګور اوله مرحله ده، بیا چې بیا دومه مرحله ده. دومه مرحله څخه وروسته که په همدغه پروګرام یا په دغه انسترکشن کې نور انسترکشنونه موجود وله، بیرته دا سایکل څه کوي؟ دا سایکل بیرته تکراریږي، بیرته چیش کې بیرته تکرار اخلي. بیا راځي ګوره چیش کې نیکسټ انسترکشن چیش کې فیچهیه چې نیکسټ انسترکشن بیا اوله مرحله تکراریږي، بیا دومه، بیا چیش کې همداسې دا سایکل تر هغو پورې تکرار په ځان کې نیسي تر څو پورې چې ټوله انسترکشنونه پای ته ورسېږي. کله چې ټوله انسترکشنونه پای ته ورسېدله چیش کې دا برخه هالټ کیږي. نو موږ راځو دغه برخې ته هم دریم نمبر ورکوو. دا زموږ تاسو د دې لپاره چې موږ تاسو یو څه ور باندې پوه شو. اوله مرحله د مثال اوله مرحله د دومه د اجرا ده او دریمه چې بیرته چې دا مرحله د سره څخه شروع کیږي تر څو چې دا انسترکشنونه مکمل پای ته ورسول شي. چیش کیږي پروګرام هالټ کیږي، چیش کیږي هالټ کیږي. دا هم څلورمه مرحله. نو تر راځو هغه انسترکشن سایکل ته چې انټرپټ
په ځان کې ولري. ورته بیا چې پروګرام شروع شو ګوره هماغه ډول اسانه دي، همدغه د فیچ انسټرکشن او ایگزیکیوټ انسټرکشن برخې دواړه لري، همدا سایکل د تکرار د لري، خو دا په هغه صورت کې چې انټرپټ ډیسیبل وي، یعنی چې انسټرکشن اجرا کیږي انټرپټ پکې واقع نسی. په داسې حال کې نو چې کیږي هغه سي د نارمل پروګرام اجرا کیږي. هیڅ ضرورت مثال ته په دې وخت نه، خو کچېری مثال موږ بیا شو به دې نمبر ورکو، دې برخه اول نمبر ورکو، دوم نمبر ورکو، خو په دې ځای کې د انټرپټ د پیدا کولو یا د معلومولو لپاره دوه شانس ده. یو کچېری انټرپټ ډیسیبل وي هغه دا برخه ده، او که انټرپټ انیبل وي دته به دریم نمبر ورکو دواړو ته. ویس که انټرپټ ډیسیبل خو پروګرام بیرته په نارمل ډول باندې شکیږي انسټرکشن راپورته کوي. په هر انسټرکشن کې کچېری انټرپټ انیبل سو دته چې کیږي دا مرحله به چې بیا به نوې مرحله ته وځي. په دې مرحله کې ګور چې چیکس فار انټرپټ د پاره چې شوږي هغه به چیکس چې آیا انټرپټ چې کیږي اجرا کیږي د چا له خوا څخه دی، او انټرپټ څوک غواړي د هارډویر د خوا څخه دی، د پروګرام د خوا څخه دی، او که د آی او موډلو څخه دی. نو ترازو دلته ګوري انټرپټ چې کله پروسس کیږي دې مرحله ته به څلورمه نوم ورکو. اوس چې کله په دې ځای کې د څلورم نمبر ورته بل سایکل هم چې سو پیدا سو هغه د انټرپټ سایکل دی، دې ته پنځمه مرحله نوم ورکو. نو په دې ځای کې وګورئ د ایگزیکیوټ او فیچ سایکل دا به هم په مثال دا درې سره چې سوله یو سایکل سو. نو په دې ځای کې تاسو ګورئ یو مرحله بل چې سوله اضافه سوله چې هغه ګورئ د چی ته د انټرپټ. نو په دې ځای کې وګورئ ګوره عادي پروګرام چې کم رندو په دې ځای کې یو چا نسې کولای چې کله یو پروګرام رني مثال داغه په منځ کې مداخله وکړي یا بل پروګرام کې رنګ کې، خو کله چې په کم انسټرکشن کې د انټرپټ قابلیت موجود دی هغه تاسو دا واک درکوي چې د پروګرام د رن په حال کې شو کې بل پروګرام وچلوي. راځم ټوله لینکونه پاکوم. وس راځو اوله برخه کې موږ ته سوای اوس دلته ځینی دا ګوره دا 15 مرحلې دي چې موږ تاسو ولته مثال اوس راځو په انټرپټ کې سو مرحلې دي 15 مرحلې دي. اوس چې کله ته انټرپټ شي انیبل سي نو چې کې سټاپ ایگزیکیوشن اف کرنٹ پروګرام هم دا وسنۍ انسټرکشن یا پروګرام چې جریان لري دا چې دا درېه یعنی سټاپ کوي. کله چې سټاپ کوي سیو کانټیکټس هم دا پروګرام د دې شامل مواد چې دا وسه ځان سره خوندي کړه. د دې مثال دا پروګرام هم تلاسه مور کو ځکه چې د انټرپټ د ترسره کېدو وروسته بیرته چې دا کانټیکټس پروسس چې راپورته کوي. نو دا په هغه وخت کې مثال ځینې وختونه چې مثال همدغه کانټیکټس او دا انټرپټ سره مربوط دي. بل چې سیټ پی سی ټو سٹارټ ادرس او انټرپټ هانډلر راوټن ورته چې هغه انټرپټ چې د کمی برخه څخه ورکل شوی هغه ادرس راپورته کوي، یعنی معلوموي چې دا د کمی برخه څخه دا انټرپټ رامنځته شوی دی. هغه مثال کیبورډ دی موس ته چی دی و چې په څلورمه برخه کې پروسس انټرپټ پروسس کوي. کله چې انټرپټ پروسس کوي انټرپټ سره ورسېږي نو وروسته بیرته ضرورت شته چې هغه زوړ کانټیکټس یا زوړ پروګرام بیرته چې راپورته شي چې مثال هغه دلته مثال موږ چې کړیو سټاپ کړیو بیرته هغه پروګرام شروع کړل شي. نو دا هغه برخه چې مثال موږ تاسو یو انسټرکشن بغیر له انټرپټ او د انټرپټ سره نو دا تاسو پر دې باندې کوشش وکړئ چې تمرین وکړئ پر دا ګراف باندې چې کوم یو زیات موثر دي. معلومدار چې د انټرپټ موثر دي خو موږ په خپل هم کوشش وکړو چې څه پریکټیس باندې وکړو. راځو د انټرپټ ډولونو ته. دا برخه به یو څه لنډه در تشریح کوم. انټرپټ ډولونه هغه د هغې منبع څخه چې انټرپټ رامنځته کیږي د هغې منبع ته د کتلو په نظر سره موږ انټرپټونه په څلورو برخو باندې ویشو. نو لومړی برخه مثال چې انټرپټ څخه رامنځته کیږي هغه پروګرام دی. د انټرپټ زیات وخت د پروګرامو د لاس رامنځته کیږي. اوس موږ تاسو په وینډوز کې یو د انټرپټ لپاره یو جلا موضوع لرو چې هغه ایونټس دی. نو په دې برخه کې اوس که چیرې مثال اورفلو په حسابي معاملو کې رامنځته شي یا هم د عدد ویشل په صفر کې دا خپل
پروګرام چې کی په دا وخت کې انټرپټ ورکړي. انټرپټ نو مثال امکان لري چې یا مثال تاسو ته ایرور درکړي اول بل چې د یو داسې هدایاتو اجرا کول چې مثال هغه کمپیوټر لپاره صحیح نه وي. لکه مثال ځینې وختونه ځینې مثال وایرسونه چې تاسو په نوټپیډ کې جوړ کړئ هغه رن کوئ تاسو ته وینډوز یا چې لدین څخه خپل یو ایرور درکړي دا خپل یو انټرپټ دی. نو تاسو دا تمرین وکړئ چې مثال تاسو په انټرنیټ کې سرچ وکړئ خپل په نوټپیډ کې یو ساده وایرس جوړ کړئ. تاسو چې کله دا وایرس رن کوئ تاسو ته وینډوز یو چې درکړي یو ایونټس یعنی تاسو ته یو ایرور شو کوي دا خپل شي دا یو انټرپټ دی. بل انټرپټ آی او لخوا څخه آی او موږ تاسو باندې دا هغه موډل دی انپوټ اوټپوټ موډلونه دي. په ځینو حالاتو کې انپوټ او اوټپوټ موډلونه هم د دې لامل ګرځي چې یو سیګنال و چې شي و نارمل پروګرام ته واسطه چې تاسو شي اپریشن ته یو انټرپټ وکړي. یو بل دریم چې دی هغه ټایمر دی. ټایمر دا بیا ډیره خوندور انټرپټ دی ځکه په دې ډیر جالب او خوندور دی چې ګوري پروسیسر چې هر پروسیس اجرا کوي هغه پروسیس ځان ته یو شي لري یو وخت لري یو ټایم لري. کله چې دا ټایم په بشنه سره کله چې دا ټایم د لومړي پروګرام چې کیږي پای ته رسیږي یا فینیش کیږي نو په دې وخت کې د وخت چې پرسي د چې کیږي د ټایمر په واسطه باندې دته یو بل انټرپټ کیږي چې شوکه سیکنډ پروسیس ته ولاړسه پروسیسر ته وای. بل د هارډویر فیلر د لوري ځینې وختونه په هارډویر کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. هارډویر مثال په دې وخت کې رسېږي چې یو انټرپټ ورکوي. راځو انټرپټ هندلینګ چې څنګه انټرپټ په کار راوستل کیږي. اوس راځو کله چې انټرپټ واقع کیږي نو په دې ځای کې سی پی یو چې ترلاسه کوي سی پی یو انټرپټ ریکویسټ ترلاسه کوي یعنی دا د انټرپټ د چلولو یا د هندل کولو چې د طریقه ده. کله چې انټرپټ واقع سي هر انټرپټ ځان ته یو آی آر کیو لري یعنی انټرپټ ریکویسټ چې د انټرپټ غوښتنه کول. مثال په دې وخت کې ګوره سی پی یو چې ترلاسه کوي یو آی آر کیو ترلاسه کوي. کله چې سی پی یو پروګرام چلوي نو د پروګرام چې د چلېدو په صورت کې په منځ کې چې کله انټرپټ واقع کیږي سی پی یو چې ترلاسه کوي یو آی آر کیو نو د دې آی آر کیو په واسطه باندې سی پی یو پوهیږي چې دا بیا دا کنټرولر دا آی آر کیو چې ګوري آی آر کیو چې دا خپل لکه یو نمبر یا تنظیمات چې دي د هر ډیوایس ته معلوم دي که د پروګرام دی که د ایکسټرنل ډیوایس دی هغه د مثال د هر برخې د هغې برخې آی آر کیو چې ته آی آر کیو معلومه ده. اوس د زیاتره کمپیوټران چې دي مثال پی سیز دی انټرپټ ګوره د انټرپټ ریکویسټ د دې لپاره استفاده کوي چې د هر هارډویر عملیات چې ترتیب کړي. بل خبره دا زیاته مهمه ده چې د آی آر کیو لپاره هر هارډویر او ډیوایس ځان ته بیل آی آر کیو لري. دا خبر ما تاسو ته د ویډیو مثال کې وکړله بیا درته کوم چې هر ډیوایس د هارډویر باید شو لري یو بیل او مختلف آی آر کیو ولري یعنی انټرپټ ریکویسټ. ځکه چې په دې خاطر که چیرې موږ تاسو ساده مثال ووایو چې د ماوس او د کیبورډ نمبرونه سره یو شان یا آی آر کیو یا انټرپټ ریکویسټ سره یو شان تسي په دې وخت چې کله پروسیسر ته ورسي یا کنټرولر ته ورسي هغه چې کیږي هغه ورکیږي چې دا وظیفه د چا د ماوس ته خوا ده که د کیبورډ ته خوا ده او که بیرته مثال پروسیس یا انسټرکشن ورکوي نو دی به دا پروسیس د ماوس ته اصلي او که کیبورډ ته اصلي. نو په دې ځای کې هر ډیوایس د هارډویر هر ډیوایس ځان ته چې بیل آی آر کیو لري. نو اوس ځینې وختونه مثال که چیرې بیا مثال داسې وخت رامنځته سو مثال د ځینې هارډویرو آی آر کیو سره مساوي سولې مثال هارډویرونه موږ تاسو مختلف هغه خپله بیا وینډوز تاسو ته یو ایونټ درکوي یا یو ایرور درکوي دا خپله چې دا یو انټرپټ دی هغه بیا کیدای شي چې مثال ځینو خاص لارو څخه چې اصلاح شي تاسو هم خپله کولی شئ چې یو بل آی آر کیو ورته واسان کړي یا ورته جوړ کړي. اوس راځو هر آی آر کیو چې دی
هغه سیګنال د یو لاین آی آر کیو لاین لاري کنټرولر چې کیږي پاس کیږي. یعنی دا څه نه ده چې آی آر کیو مختلف بسونه ولري، یا ټولې آی آر کیو سیګنالونه چې کله کنټرولر ته پاس کیږي، د پاس کېدو په صورت کې هغه ټول تر یو لاین تیریږي. نو په دې وخت کې د ټکرېدو زیات امکان شته. راځو اوس انټرپټ ته راځو. د انټرپټ ډولونه موږ تاسو وویل. د انټرپټ د ډولو څخه مثال په کې مثال اوس راځو. دا وایي چې ملټیپل انټرپټ څه شي دي؟ ملټیپل انټرپټ دا انټرپټ په ځان کې یو سیکوینشل انټرپټ پروسیسینګ لري او بل نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ لري. ازو دواړه برخې به جلا جلا وایو. نو یو واره پر دې بحث وکړو چې ملټیپل انټرپټ څه مطلب څه دی. مطلب ورڅخه دا دی، فکر مو وساتئ، یعنی په یو یوزر پروګرام یا په یو انسټرکشن کې زیاتې مداخلې کېدل. ساده مثال دا چې دی، مثال کوم څه وایو، مثال یو شخص، مثال بیا زاد مطالعه مثال راخم، یو شخص مطالعه کوي په یو موضوع کې تورسه بل موضوع ته مخته کې، کله چې دغه موضوع ورکړل دی بیا تاسو په هغه موضوع کې عکس العمل وشي یا هم جواب درکړي، ته بیا ورته وړاندې سي بل موضوع ته وړاندې کې. که مثال په دا دوه موضوع وړاندې کړل دته ملټیپل مداخله وایي. هله چې دا زیات دی اجرا نه کوي. نو ترازو دا دوه ډول دي، یو سیکوینشل دی بل نیسټډ دی. سیکوینشل انټرپټ پروسیسینګ په دې ډول دی چې یو پروسیس یو انټرپټ، مثال که انټرپټ ایکس دی چې کله واقع سي د څخه وروسته انټرپټ بل چکیر بل دوم انټرپټ واقع کیږي. یعنی کله چې مثال ګور د زموږ تاسو یوزر پروګرام دی، د یوزر پروګرام په دې برخه کې کوم تاسو وګورو، اوس نو په دې برخه کې وګورئ دوه انټرپټ چې سوي دي واقع سوي دي. یو انټرپټ دا دی او دوهم انټرپټ دا دی چې هر انټرپټ ځان ته ځان کې لري انسټرکشنونه لري. د دې انسټرکشنونه بیل دي یو ته انټرپټ ایکس نومور کړی دی او بل ته انټرپټ وای نومور کړی دی. نو وګورئ په یو پروګرام کې چې کله تر یو زیات انټرپټ واقع سي هغه شي وایي، هغه ته ملټیپل انټرپټ وایي. خو کچېرې په سلسله وار یا سیکوینشل واقع سول، یعنی یو انټرپټ د بل انټرپټ وروسته چې سو واقع سو هغه ته سیکوینشل انټرپټ وایي. یعنی کله چې اول انټرپټ پیدا شو بیا وروسته دوم چې سو پیدا شو او دغه وروسته دریم دغه څلورم پنځم شپږم اشم چې په سلسله واره توګه وو دته سیکوینشل انټرپټ پروسیسینګ وایي. ډېر ساده دی. دومره برخه ده هغه د نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ دی. دا په دې ډول دی، په دې کې هم تر یو انټرپټ زیات انټرپټونه واقع کیږي په یو پروګرام کې، خو یو انټرپټ د بل انټرپټ په داخل کې واقع. اوس تاسو وګورئ دلته ایکس انټرپټ ځان ته بیل په پروګرام کې وای بیل ته امکان دی ولې نورم شو واقع وخلته د ایکس په انټرپټ کې د وای انټرپټ چې سوی دی واقع سوی دی. یو انټرپټ د بل انټرپټ په داخل کې واقع کېدل عبارت د نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ څخه دی. کله چې یو انټرپټ په پروګرام کې رامنځته سي د هغه انټرپټ په داخل کې بل انټرپټ رامنځته سي دته نیسټډ انټرپټ پروسیسینګ وایي. ډېر ساده او ډېر اسانه و. راځو د نن ورځې لیکچر مو پای ته ورسوي. ډېر ښه. راځو سمري زه په خپله ټکو په ټکو درته وایم. ښه، نو لومړی به انټرپټ درته لنډ تشریح کړم. انټرپټ ګوره هغه طریقه چې د هغه په واسطه د پروسیسر نارمل یا عادي حالت ته مداخله وسي او د پروسیسر څخه وغوښتل شي تر څو یو بل خاص کار اجرا کړي. ډېر ښایسته تعریف، ډېر وساده، بس همدا د ځان امکان شي چې جوړې کړي. دا موږ تاسو په لومړي سال کې چې وکړه دا یو تعریف وکړي. دغه څخه مثال وروسته مثال دا موږ تاسو ته انټرپټ تعریف وروسته مو د انټرپټ معنا وکړه، ساده معنا په خپل ژبه کې پښتو کې کپه درې کې پښتو کې دا وایي چې په منځ کې ورلوېدل او مداخله کول یا مداخله کردن. ډېر درې مینځ تاسو مثال مداخله خپل په درې کې هم ده.
نو په دواړو ژبو کې ده، په دې باندې معنا چې څه ترې هدا پوه شو. بل په موټیویشن یا په تشویق کې موږ څه دوه ګراف او تشریح کړی چې په کم ګراف کې مثال انټرپت موجود یا په کمپینیو موجود، هله د چې پر هغه باندې څه تمرین وکړي. بل چې ولا وروسته برخه کې instruction cycle with interrupts with no interrupts، چې په کم سایکل کې انټرپت موجود یا په کم انسترکشن سایکل کې انټرپت موجود نه هغه چې فرق کې موږ څه ویل. او په ورستي برخه کې د انټرپت ټایپس موږ څه ویل. انټرپت چې دی هم د پروګرام له لوري رامنځته کېدای شي، هم د آی او ماډلو چې انپوټ اوټپوټ موډلونه دي، چا کې ماوس دی او د هغه ماوس چې دی مثال خپل انپوټ دی، مثال ټچ سکرین دی. یو موضوع فکر وساتئ د اوسنی ټچ سکرینونه چې دی په دې تاسو کله لاس کړئ یا فشار باندې راوړي لکه د موبایل ده، دا خپل یو انټرپت دی. بل شی بل ټایمر چې کله به د پروسس وخت پرسو نو په دې وخت کې دی ټایمر پروسس دا ورکوي چې لومړی پروسیسر د لومړی پروسس وخت پرسو تاسو سوکي دوم یا سیکنډ پروسس ته ولاړ شي. او بل چې د هارډویر لروري څخه ډول بل ډول د انټرپت شو هارډویر. او وروسته موږ او تاسو چې وکړل وروسته برخه کې موږ تاسو انټرپت هانډلینګ وای. په انټرپت هانډلینګ کې آی آر کیو یا انټرپت ریکوست زیات مهم دی چې دا پروسسر پر دې او پروسسر او انټرپت کنټرولر زیات کار کوي. وروسته په اخر کې مو ویل چې مولټیپل انټرپت باندې بحث وکړي چې پای کې دوه ډوله، یو نیسټډ انټرپت او بل سیکوینشل وو. سیکوینشل انټرپت داسې کار کوي چې په یو یوزر پروګرام یا په انسترکشن کې د یو انټرپت څخه وروسته بل انټرپت په سلسله واره توګه رامنځته شي. او په نیسټډ انټرپت کې چې کله په یو یوزر پروګرام یا یو انسترکشن کې د یو انټرپت په منځ کې بل انټرپت واقع شي، دلته د څه ویل کېږي، دته نیسټډ انټرپت ویل کېږي. رالو د دې درس اخر ته راورسېدو. ښه راغلاست، درس مو پای ته ورسوئ. ښایسته تفریح ته غواړم، هیله ده چې درس مو په صحیح توګه کتلی وي. نو راځو که تاسو د درس په اړه باندې سوال پوښتنه ولرئ، تاسو کولی شئ د همدې کورس کې کمنټس ته تاسو لپاره جلا چټس ته تاسو ته به ګروپونه انشاءالله تاسو کولی شئ چې پوښتنه خپل د لیکچرر یا ټوټورل چې تاسو ته دا ټوټورل وړاندې کوم، تاسو کولی شئ چې پوښتنه د همدې انټرپت په اړه چې پوښتنه ولرئ کولی شئ چې د کمنټ یا هم چټ له لارې پوښتنه ولرئ. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.